خدای دې وکړي چې دا خبره دروغ وي چې 40 زموږ او ستاسو ورونو او خویندو ځانوژنه کړې ده. عمده لامل یې څه دی؟ ولې یو انسان دې ته مجبورېږي چې ځانوژنه وکړي؟ سلام علیکم ورحمت الله. خدای دې وکړي چې تاسو زموږ د خبرو نه هم فایده واخلي او د دغه ښایسته منظرې نه هم فایده واخلي. مهمه موضوع ده. راځو خپلې موضوع ته. ورور سره خو تاسو اشنا یاستئ، پیژنئ. ورور تقریبا د وړوکي اختر نه را په دې خوا تقریبا یو میاشت تېره شوې ده. په دغه یو میاشت کې خدای دې وکړي چې دا خبره دروغ وي چې 40 زموږ او ستاسو ورونو او خویندو ځانوژنه کړې ده. عمده لامل یې څه دی؟ ولې یو انسان دې ته مجبورېږي چې ځانوژنه وکړي او د دې مخنیوی څنګه پکار دی؟ فقط دغه راته خلاصه ووایه. ځانوژنه همیشه دپاره چې کېږي دا که د زړه تنګون د وجې نه کېږي یا د ناامیدي د وجې نه کېږي، دا یو جذباتي فیصله وي. او جذباتي فیصله هغه فیصلې ته ویلی کېږي چې هغه مؤقته وي. لږ وخته پکې انسان وګوري، روان مستقبل ته پکې ونه ګوري، روان آیندې ته پکې ونه ګوري. ډېر ځوانان داسې وي چې هغوی په زړه تنګون کې مبتلا شي. دا زړه تنګون چې دی دا د افکارو جمود زیږوي او د افکارو جمود ناامیدي زیږوي. بیا دا ناامیدي چې دی انسان ناتوانه کی، انسان خپل ځان ناتوانه حس کوي، خپل افکار، خپل ځان. انسان په کوم وخت خپل ځان ناتوانه حس کوي؟ په دوه حالتونو کې. یو چې کله انسان خپل ځان کې قوت نشي پیدا کولی، نشي ځان ته حوصله نشي ورکولی، ځان ته امید نشي ورکولی. او دویم دا چې انسان خپل ځان قوي خلکو ته ګوري او د هغوی په وړاندې خپل ځان ناتوانه حس کوي. نو په داسې وختونو کې چې دی انسان دې ته مجبوره کېږي چې هغه یو داسې اقدام وکړي چې هغه جذباتي فیصلې باندې بنا وي. د دې لپاره بهترین حل لاره دا ده چې موږ او تاسې مسلمانان یو، موږ او تاسې د الله تعالی بندګان یو، او همیشه دپاره د بنده یا د الله تعالی یو نیک بنده یا یو مؤمن دغه احساس باید دا وي چې هغه د الله تعالی نه امید وساتي، د ښې راتلونکي امید وساتي. ته سوچ وکړه چې دا 40 کسان دي چې په دا تېره یو میاشت یا زیات وخت کې یا 40 ورځو کې دوی ځانونه وژلي دي. آیا دوی داسې نشو کولی چې د خپل ځان وژنې دا فیصله معطل کړې وی یا بیخي نه کولی؟ او په همدغه حالتونو کې دوی رفته رفته کوشش کړی وی، دوی واړه واړه قدمونه اخیستی وی او همدغه راز په ژوند کې د پرمختګ دپاره سوچ کړی وی، په خپل ژوند کې یو هدف ټاکلی وی، بیا د هغه هدف په لور باندې چې دی یو ورو ورو مزل کړی وی او همداسې چې دی دوی خپل ژوند جوړ کړی وی. آیا دا ممکنه نه ده؟ بالکل ممکنه وه، خو دوی یوه جذباتي فیصله وکړله. نو په دې خاطر باندې هغه ځوانان چې هغه په ژوند کې ناامیده کېږي، د هغوی دپاره بهترینه طریقه دا ده چې همیشه دپاره په ژوند کې راپاڅېږئ، خپل ځان ته امید ورکوئ، خپل ځان ته حوصله ورکوئ، خپل مستقبل دپاره سوچ کوئ، خپل ځان دپاره وړوکي اهداف ټاکئ، غټ اهداف خپل ځان دپاره ټاکئ. که څومره هم په زړه تنګون کې مبتلا کېږئ، که څومره هم ناتوانه کېږئ، که څومره هم بېوسه کېږئ، خو بیا هم په تاسو کې دومره قوت ضرور وي چې تاسو خپل ځان ته حوصله ورکړی شئ. د یو قوي انسان او د کمزوري انسان ترمنځ دا فرق وي چې قوي انسان خپل ځان ته قوت ورکولی شي، خپل حوصله پیدا کولی شي، خپل ځان ته امید ورکولی شي، خپل خیالات کنټرول ساتلی شي. او یو کمزوری انسان هغه وي چې هغه ځان ته قوت نشي ورکولی، حوصله نشي ورکولی، امید نشي ورکولی، خپل ځان سره ماتې ومني. ته په دې دنیا کې ډېر کامیابه اشخاص وګوره، تقریبا چې اکثره کامیابه اشخاص داسې وي چې هغوی باندې په ژوند کې داسې وخت راغلی وي چې هغوی بالکل د صفر سره مخ شوي، صفر سره ضرب شوي. هغوی بالکل داسې وي چې هغه ډېر په ښکته حالت کې وي، د زوال په حالت کې وي، د هغوی په ژوند کې هېڅ هم نه وي، ډېر ناتوانه شوي. خو بیا هم هغوی کوششونه کړي دي، هغوی ستړیاوې تېرې کړي، مشکلات یې تېر کړي او هغوی خپل ژوند کې یو امید پیدا کړی. هر سحر چې راپاڅېږي هغوی دا سوچ کوي چې زما ماضي څه تېر شوی دی یا په ماضي کې زه څومره ناتوانه وم، زه نن سهار کوشش کوم چې د هغه ناتواني نه ځان وباسم، هغه ناتواني نه ځان وساتم، نوي ژوند شروع کړم، یو نوي پړاو ته لاړ شم، یو نوي مستقبل ته لاړ شم. بیا دوی کولی شي چې ورو ورو حرکت شروع کړي. دا ورو ورو حرکت دا ورو ورو د افکارو حرکت وي، او چې هر کله افکار ورو ورو حرکت شروع کړي هغه بیا نوي افکار زیږوي. چې کله نوي افکار وزېږول شي نو هغه انسان چې دی بیا په ژوند کې ډېر رڼاوې ویني، خپل مستقبل کامیاب ویني، خپل راتلونکی ښه راتلونکی ویني. استاذ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، دا هم ده. او بله استاذ اکثره زما په فکر دا خلک هغه خلک ځان وژنو ته مخ کوي چې هغوی نه امیده شي، ټولې لارې پرې بندې وي. خو ولې دی نه یو مهمه لار دی، یو مهمه دروازه ده چې هغه دی نه له یاده وتې، چې هغه دروازه استاز د چا ده؟ هغه د الله تعالی دروازه ده، هغه د الله تعالی د امید ساتلو دروازه ده. انسان ګوره چې هر څومره هم ناتوانه شي که نه، بالکل چې په خپل ژوند کې صفر شي،
نو دی بیا هم کېناستلی شي او ځان سره لیکلی شي ډېر واړه واړه څیزونه داسې دي ډېرې وړې وړې فیصلې داسې دي چې د هغې نه دی بیا غټې فیصلې جوړولی شي هغه وړو وړو فیصلو کولو سره دی ځان دغه حالت هغه مشکل نه راویستلی شي مثال له خبرې چاته وظیفه پیدا نه شي یو څوک دی هغه په یو ځای کې چې د مشکل سره مخ شو کور کې ځینې افراد یا دوستان یا ورونه یا خپلوان چې د هغه مړه شول یا نور داسې غټ غم سره مخ شو دته دا نه دي په کار چې دی د نورو خلکو یا د بیروني غمونو باندې چې دی هغه خپل ظاهر یا خپل اندرون هم داسې یو حالت ته ورسوي چې خپل هم ورسره مړ شي نه بلکې باید چې دی خپل ځان ته قوت ورکړي او حوصله وکړي او ژوند چې دی هغه تېر کړي که موږ استاد د انبیاو علیه السلام ژوند ته وګورو یا هغې نه مخکې چې کوم رسېدلي انسانان دي چې کوم کامیابه انسانان دي ټولو ژوند ته که موږ وګورو تر ټولو سخته په دغسې خلکو راغلې ده ټول نه زیاته سخته په نیکانو خلکو باندې راغلي مشکلات پرې راغلي که موږ او تاسې انبیاء کرام وګورو که موږ او تاسې صحابه کرام وګورو که موږ او تاسې ائمه او تابعین او محدثین او یعنی د امت سلف و صالحین که موږ او تاسې ټول وګورو هغوی خپل ژوند په سختو شرایطو کې چلولی دی په سختو شرایطو کې هغوی ښې فیصلې کړي دي الله تعالی څنګه کامیابي او هغوی الله تعالی هغوی ته کامیابیانې ورنصیب کړي دي او تر نن تاریخه پورې موږ او تاسې علیهم السلام رضی الله عنهم رحمه الله هغوی ته دعاګانې کوو په هغوی باندې د الله تعالی رحمتونه وایو نو دا ډېره زیاته یو مهم درس دی یو غټه خبره ده یو مهم درس دی موږ او تاسې لپاره چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې پرمختګ راولو د وړو وړو فیصلو نه وړو وړو شیانو نه چې هر څومره ناتوانه شو هغه څیزونه چې زموږ په توان او زموږ په وس کې وي د هغو نه موږ او تاسې شروع وکړو یو ښه طرف ته لاړ شو لا تقنطوا من رحمة الله السلام علیکم